خیال ساتئ نن سبا کې زه ګورم خلک داسې غلطي کوي چې لاړ شي دکاندار ته یاره مال جیمیل جوړ کړه، مال فیسبوک اکاونټ جوړ کړه. ګور دا غلطي نن سبا وخت کې تاسو مه کوئ. کم سے کم دونه چې یاره چې دا هر یو انسان زده کړي چې جیمیل څنګه جوړېږي، فیسبوک څنګه جوړېږي، تاسې اکاونټ څنګه جوړېږي، واتساپ په خپله څنګه جوړېږي. لکه دا اکاونټ تاسو چېرته کې هم په بل کس مه جوړوئ، چاته وایي دکاندار وي که هغه بل نارمل کس وي، چېرته کې هم په چا باندې داسې اکاونټ مه جوړوئ. د خپل پرایویسي خیال وساتئ. بیا زموږ ډېټا وایرل شي، لیک شي، داسې مسلې راشي، بیا موږ حیران ګورو چېرته زموږ دا ډېټا داسې څنګه د کم سایډه لاړه. نو هغه موږ ته غلطي نه کوو چې په چا باندې خپل پرسنل آیډیانې چې کومې جیمیل وي، فیسبوک کې، یوټیوب وي، ټیک ټاک وي، واتساپ وي، دا موږ په نورو خلکو باندې جوړ کړو. بیا هغه داسې وي چې زموږ سره ځان کنیکټ کړئ او موږ ته پته هم نه لګي. نو په دې وجه کوشش کوئ چې دا ټولې طریقې تاسو زده کړئ. زه هم په دې خپل چینل باندې دغه ټیپس اپلوډ کوم، په دې ټیک ټاک باندې اپلوډ کوم. دې نه تاسو دغه طریقې زده کولی شئ. نو کوشش کوئ دا څونه بیسیک بنیادي خبرې چې تاسو هر یو کس لپاره پکار ده، هر یو پښتون لپاره پکار ده چې دا زده کړي. نو ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله ملاقات پکې په بل نوې ویډیو کې. د لوی الله په امان.